بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ د شیپ باره کې خبره کړې وه. سمه ده چې مختلف د کوم کونج چې دی یا دغه چې هغه پرې تاویږي هغه لونج کېږي. ورپسې بل یو ټول موږ نن کړو. راځه شامله پسې نوی کار ته وګوره. نوی کار زموږ بل نیکسټ ټول چې دی هغه نایف ټول دی. نایف اصل کې موږ چاقو شوی شو. څنګه چې چاقو کار وي کټ کول دغه شان د کار وي کټ کول څه کټ کول. لکه فرض مثال دې زنه زه د ریکټنګل علامه F6 سره یا دلته ډایرکټ دلته جوړاوم. فرض مثال دلته نه کلر ورکوم ډایرکټ. اوس لازم د نایف ټول اخلم. ها تاسو ګورئ نایف ټول چې څنګه والم د موس پوینټونه دا شکل جوړ شو. اوس څنګه تاسو دا کټ کوئ مثال دا چې تاسو کټ کوئ نو ګوره بالکل په دې چھت باندې ودرېږي. سمه ده که نه؟ یو پرې به کلیک د موس نو وکړئ. څه به وکړئ څنګه دا څنګه ودرېږي که نه په دغې دوران کې به تاسو کې د موس بټن به کلیک کړئ. چې کلیک کړئ بیا یو پرې چې کلیک ورکړئ بس بیا به موس نه ګوتې وچته کړئ. سمه ده؟ بیا چې کوم ځای ته راولئ مثال کوم ځای کې کټ کړئ هغه ځای کې به ودرېږي. فرض مثال دلته نو ګوره چې دې څنګه ودرېږي داسې وپړقېږي داسې بلینکینګ غوندې درېږي. هغه لاین چې دی پکې شو شي. ګوره لاین کلر تورېږي بدلېږي. چې کله لاین دا کوم کرښه چې ده دا چې څنګه بدله شي که نه په دغې دوران کې بیا د موس نه کلیک وکړئ. چې کلیک وکړئ بیا به چې دی موف ټول راواخلئ. تاسو ګوره یو حصه ما بیا بیا وګورئ چې دا والی تاسو کلیک په وکړئ چې څنګه دی ودرېږي په یو ځای نه. صحیح شوه. کلیک په وکړئ موس نه به ګوتې وچته کړئ. بیا به راځئ چې کوم ځای کې مطلب کټ کوئ هلته به ودرېږي. دا ګورئ څنګه ودرېږي د کرښه چې کلر یې بدل شي بیا به کلیک وکړئ. چې کلیک پرې وکړه دلته به راشئ دا به راواخلئ. دا ګورئ تاسو دا یو ډیزاین پکې تاسو بیا کارډ کې جوړولی شئ. دې نه علاوه چې دی په ډول باندې یعنې بل ډول باندې موږ کټینګ کوو. دا چې څنګه واخلو که نه او کلیک وکړو دلته چې کلیک وکړو بس د موس نه به ګوته وچتو نه. بیا چې څنګه موس داسې خورو یا مطلب خوځوو یې داسې په مزه که نه په دې ډول سره هم تاسو کټ کولی شئ. بس دلته چې ودرېږي بس موس نه به ګوته لرې کړئ. چې ګوته لرې کړئ دا په دې ډول سره شو. بیا ورته وګورئ دا چې تاسو والئ صحیح شوه. دا به انتخاب وي مخکې نه. ښه کلیک چې وکړئ کلیک نه ګوته اوچتوئ به نه داسې مثال داسې بس دلته کې به کلیک وکړئ دلته به راشئ چې دا کلر یې بدل شي بس دا به راواخلئ. دا به اوس دې پسې بل یو کمانډ دی اسان کمانډ دی ورته وایي ریزر خو پېژنئ بالکل. تاسو کولی شئ چې کوم شکل دی نه اریز کوئ یا ختموئ چې هغه باید انتخاب وي. لکه اوس په دې ټولو کې دا انتخاب دی دا انتخاب شوی دی. نو کله چې زه د اریزر راواخلم تاسو ګورئ دلته نه دا چې څنګه زه راواخلم اوس زه مثال په دا صفا کوم. اوس ګوره دغه نه صفا کېږي داسې خو چې موس لرې کې بیا نه صفا کېږي. ولې دا انتخاب نه وي دا انتخاب چې کوم سلیکټ وي هغې نه چې تاسو موس راکاږئ ګوره هغه صفا کېږي. دا وایي تاسو سایز چې د موس غټوئ که نه د دې موس سایز شیپ بټن باندې به ګوته کېدی او موټر چې څنګه مخکې کوئ لکه اکسلیټر باندې مطلب پکې داسې به موس مخکې کوئ بټن باندې به ګوته پرته وي. ښه مطلب په دې بټن باندې به تاسو ګوتې ایښې وي شیپ بټن سایز یې غټېږي. دا ګورئ دا ګوره څومره غټ شو مخکې راسته ریورس کې را دا ګوره دونه غټ شي. دا ګوره چې څنګه دی سایز غټوي. ما تاسو ته وایي چې کله سایز دا ټول زه انتخابوم سایز د اخلم سایز زه غټوم شیپ بټن ګوته شیپ بټن باندې هم ګوته پرتې په دې باندې په لیفټ په دې باندې هم ګوته پرتې ګاډۍ به لږ داسې مخکې کوئ چې راکوټې کوئ لږ به ریورس راغی مخکې یې راسته اوس دا ورته انتخاب کړو. بل چې دی په دې کې ما سره دی روټیشنز ټرانسفرمیشن روټیشنز د یو آبجیکټ یا د یو شکل اړول یا مخونه بدلول رخ بدلولو لپاره استعمال زاویه ده. لکه فرض مثال تاسو کولډرا د یو عکس راولئ زه یو عکس راولم تاسو ګورئ کولډرا ته به یو عکس څنګه راولئ په دا زده کړئ نن
فایل ته به په دې کې به راځي امپورټ څه باندې به کلیک کوئ شارټکټ یې مخامخ څه دی کنټرول آی شارټکټ دی د کیبورډ نه کنټرول آی پریس کول یا په دې کمانډ باندې کلیک کول یو خبره کوم ځای کې چې تاسو سره عکس پروتي پکچر هغه ځای ته به راشي فرض مثال لایبرری کې زم دلته تصویران شته پکچر فرض مثال دا عکس راوړم دا عکس راوړم امپورټ نه کلیک وکړه دلته دا څه ټای کړه څه ال شکل کې او دین زه مثال یو کاپی لم کاپی بسنګ لم کان رائټ دا هم کلیک کوم دې بٹن باندې کلیک کی رائټ پر کلیک کوم وکړه نه واشت سایز را کوټه کې شیپ سره مزه مستاسو اصل بکاوه دا ډول راځي کوم د سلیکټ کوم شیفټ F2 بار کلیک کوم صرف فقط دا یو سلیکټ کوم د کلیک کړه د سلیکشن چې دا انتخاب شي دا بل بیا مثال دا زه دې دا روخ چینج کوم د روټیشن باندې کولای شم اې څنګه ولم دل لګي ما دا مختلف کمانډ راځي دا وره په دې کې زاویه مشته روټیشن مشته لږ سره برابر شي په دې کې تاسو دا وینئ چې دا انتخاب وي نو چې کوم ځای نه کلیک وکړو دا بتاویږي تاسو تاویږي نه تاویږي صحیح شو چې لږ وروسته کوم چې ښکاري ته چې کوم وخت ته تاوی تاول شي سمه ده دغه شان چې دی دا بل دا یو اوس دې باندې تاسو ګورئ د دې او د دې منځ کې فرق دا دی دلته چې تار ځای کې کلیک کوي دې ځای کې چې کلیک کوي هم دغه منځ شو دغه مرکز شو دغه مرکز نه باندې تصویر تاویږي داسې لکه که چې دا ولم نو خو دلته به کلیک کوم که نه دې مرکز شو که نه مرکز یې دا شو او چې کله تاسو دا والې هر ځای کې چې تاسو کلیک کوئ هغې مرکز شو بس هغې ځای نه کېږي صحیح شوه دغه شان دی زه کړی شم کنټرول زیډ به یې کوم انډو ښه کنټرول زیډ د څه لپاره دی انډو لپاره زه کړی شم دا تصویر لږ داسې هملاسته باندې راولم نو زه هغې دپاره چې کله زه دا روټیشن واخلم په دې کې زه دا استعمالوم سمه ده فری سکیلینګ ولا کوم داسې چې لږ سملاوې دا ګوره سمه ده دا ګوره دا شان دا لږ اخوا دېخوا استعمالېږي لږ یې داسې شاته کوې یا مثال داسې وړې یا داسې راوړې که تصویر لاندې اکثر تصویر راغلی وي که نه داسې دې په شکل کې دونه خاص کمانډونه نه یو چې صرف یې تاسو پوه شئ چې دا داسې کېږي کوم چې مهم دي هغې باندې تاسو سره بیا کار کوم انشاءالله وپوهېدې دې باندې اسان کمانډونه پکې وښه واپس دې دې بل دې نه علاوه چې دې په دې کې ما سره اسان کمانډ دی هینډ ټول یا زوم دې دپاره چې زه راجوختوی میګنیفایر لکه څنګه چې مخکې ویلي دا چې څنګه د په موس باندې کلیک کړي چې کومه حصه راجوختې هغه حصه به داسې ایل شکل کې سلیکټ کړي دا ګورئ تاسو راجوختوي اوس مثال تاسو دونه راجوخت کړو چې تاسو ته مثال یو حصه ښکاري خو لاندې حصه ته نه ښکاري نو هغې دپاره په دې چې دې ځای کې چې کلیک وکړئ بل راځي هینډ ټول نو هینډ ټول د دې مقصد دپاره چې تاسو بره ځئ مثال لاندې ایریا ګورئ یا پاس ګورئ دغې دپاره استعمالېږي اکثر موږ داسې ډیزاین جوړ کړو چې موږ ته برابر ښکارېږي نه نو چې کله راجوختې کې بیا د هغې دپاره تاسو هینډ ټول استعمالولی شئ وپوهېدې اسان کمانډ انشاءالله په بله ویډیو کې بیا موږ یا په بل درس کې موږ بیا دا کمانډونه ټول ووایو صحیح شوه نن دپاره به دومره ډېر وي اسان کمانډ دی ډېر اسان ملګري کم دي که نعمت